د رسول صلی الله علیه وسلم لیدل په خوب کې غواړم. نو د دې دپاره خو مې علاج ښوولی و، خو بیا هم بل علاج درته ښیم په لنډو الفاظو باندې. چې کله د جمعې مبارکه شپه راورسېدل، پاکې جامې به واغوندي، عطر به ووهي، او د ماخوستن تر لمانځه وروسته به 2 رکعته نفل لمونځ وکړي. تر هغه وروسته به 1000 واره سورة الکوثر چې موږ تاسې ورته انا اعطیناک الکوثر شریف، دا صورت به تر پایه پورې 1000 واره ووایي او بیا به 1000 واره درود شریف ووایي. دا د علماو د بزرګانو او د مشایخو تجربه ده چې تقریبا په 3 جمعو کې بیا خامخا انشاءالله العزیز ویني. او دې کې داسې منسوسي شی نسته چې خامخا د رسول صلی الله علیه وسلم ویلي که څوک غواړي ما په خوب کې وویني دغه آیات یا دغه ذکر دې کوي، داسې شی نسته، بلکې د اسلافو او د اولیاو د بزرګانو د صوفیو تجربې پکې سته. چا یو ورت تجربه کړی وي، چا بل ورت تجربه کړی وي، چا بل ورت تجربه کړی وي. نو د مجربو نسخو څخه چې ډېر تجربه سوی دی دا هم ده چې د جمعې مبارکه شپه راورسېدل، سورة کوثر شریف 1000 واره، درود شریف 1000 واره پر سنت طریقه خوب ته ځان برابر کی او 2 رکعاته نفل لمونځ وکړي. ان شاء الله العزیز رسول صلی الله علیه وسلم په خوب